زما نوم حاجي عبدالحکیم دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د خلکو خو الحمدلله ډېر ښه قدرداني یې وکړه د شیخ صاحب څخه او ډېر ښه په داسې جریان کې دی رالی چې دی تقریبا د کوم نظامي خلکو د طرفه سره راغلی هم نه دی، په ولس کې راتیر سو. دا زموږ دپاره ډېر د افتخار خبره ده چې الحمدلله دی زموږ سره داسې ځان یې راګډ کړي لکه څنګه چې دا ولس و د علما کرامو همداسې ځان په موږ کې حساب کوي. د دې طرفه څخه داسې رالی داخل د نظامي خلکو د طرفه څخه بیخي راغلی هم نه دی، یعنی دا خپل د سترګو لیدلی حال دی. الحمدلله ډېر د شکر ځای و چې موږ په خپلو سترګو باندې ولیدی او په صورت باندې په صحت باندې ډېر جوړ روغ و. الحمدلله ډېر ښه احساسات یې را سره شریک کړه او زموږ د خوښۍ سبب وګرځېدله. الحمدلله موږ ته قناعت بخشه دلیل یې ووایه په دا خپلو چارو کې. الحمدلله غونډه یو په لس سوله زموږ دپاره الحمدلله چې د ده راتګ زموږ ته داسې یو ستره لاسته راوړنه وه چې موږ بیخي ویله نه چې داسې به وشي. الحمدلله د خلکو کن دغه چې و هغه ارمان د سره سو. الحمدلله ویلي دي پخپله او بیعت یې ښه په داسې دغه کې ورسره اعلان کوي چې د زړه د کومې هېڅ پایبندي پر موږ باندې پر ولس باندې نه وه او ولس چې پخپله راټول سوی دی الحمدلله د کلي د بانډو سره راغلی دی. هېڅ چا موږ ته هلته نه دي ویلي د نظامي خلکو د خوا څخه موږ نه په ناحیه کې دې ته د مجبوره سوي چې تاسو به ځئ. الحمدلله موږ ته خپل د مسجد ولس موږ ته ویل چې تاسو به خامخا زموږ نایبین یاست، موږ مشران یاست، هلته به ځئ د شیخ صاحب وینا وي یا د نورو علماو کرامو وینا وي، نو هغه ته موږ ځان حاضر کړی دی. زموږ باندې هېڅ چا هېڅ پابندي هېڅ دغه پر موږ باندې نه و چې خامخا به تاسو یاست.